هغه ولایت چې د کلتوري او فرهنګي ستونزو له امله زیاتې ښځې د تعلیم کولو څخه محرومه وي، خو دا ځل په دغه ولایت کې د ښځینه لوبغاړو ترمنځ ورزشي سیالۍ ترسره کیږي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښځینه لوبغاړو ترمنځ د کرکټ او فوټبال دغه 100 ورځنۍ سیالۍ د یونیسف موسسې په مالي لګښت پر لار اچول سوي وې چې پکښې 6 د کرکټ او 6 د فوټبال لوبډلو ګډون کړی و. د روزګان د پوهنې ریاست د ورزشي برخې مسؤل بلوجان ظهیر زیاتوي چې دا لومړی ځل و چې په دغه ولایت کې د ښځینه لوبډلو ترمنځ لوبې ترسره سوې او په پام کې لري چې په راتلونکي کې د ورزش په برخه کې ښځینه لوبډلو ته لا زیاته زمینه برابره کړي. تعلیمات د پوهنې ریاست تعلیمات او عمومي د برنامې نه موږ د جنکۍ او ورزشي پروګرامونه په پلان په لاره اچولي دي او دغه ورزشي پروګرامونو ټورنمنټونو چې د فوټبال او کرکټ ټورنمنټونه وو د دغو مالي لګښت د یونیسف موسسې موږ سره کړی و او په دې کې د ملالۍ چې د 6 د فوټبال ټیمونو ګډون درلود او 6 د کرکټ چې د 55 د فوټبال ټیمونو ورزشکاران وي او 3 کسان د کرکټ ټیم. دوه هر لوبې ټوټل یو ټورنمنټ هم 10 ورځې او بل ټورنمنټ هم 10 ورځې چې د هغه نه وروسته ټوټل 100 ورځې کېږي چې په لیګ سیستم باندې و هغه د فوټبال او کرکټ هغه ښځینه لوبډلې چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی و د خوشحالۍ ترڅنګ هیله لري چې په راتلونکي کې د نورو ولایتونو سره لوبې ترسره کړي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د ورزشي لوبغالي ترڅنګ د ورزش په نورو برخو کې هم مرسته ورسره وکړي. ډېر مې د خوښۍ احساس کوي چې زه اوس هم په دې خراب شرایطو کې نجونې کولی شي کرکټ وکړي یعنې ورزش وکړي. ډېر د خوښۍ احساس مې دا ده چې موږ ته یو غټ سم میدان جوړ شي او ښه سمې لوبې یې تر دې هم نور هم د کرکټ په بخش کې مې لوبې وکړلې چې زه ډېره خوشحاله یم او دا احساس مې کوي چې ډېره خوشحالي احساس مې کوي او بل هم داسې هیله لرم چې تل د روزګان د کرکټ ټیم د نجونو ټیم زیات پیشرفت وکړي ځکه دا دفعه دا به پیشرفت کولی شي او نجونې دومره صلاحیت او اجازه نه لري چې بهر وځي یا لوبې وکړي یا څه شي وکړي او په روزګان روزګان د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله یو جګړه ځپلی ولایت ګڼل کېږي چې پکښې د ښځو ورزشي لوبې حیرانوونکې دي. احسان الله ولسمل، میلمه راډیو، روزګان.